ستړي مشئ، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د خبرونو سرټکي. له مسکو کابل ته د نفتي توکو په وارداتو کې 60% زیاتوالی. په تیر کال کې له روسیې څخه افغانستان ته د نفتي توکو واردات 60% زیات شوي. په کور دننه بیا د تیلو نرخونه لا هم د پام وړ نه دي راټیټ شوي. ویشلې مرستې او د راغلو کډوالو مقررې غوښتنې. افغاني سرې میاشتې ټولنې زرو کډوالو کورنیو سره مرسته کړې. راستنه شوي بیا وایي دا مرستې بسنه نه کوي او لا زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 300 ټنه انتقالات. دا واردات او صادرات له ترکیې، ډهلي، اسلام آباد، دوبۍ، استانبول او انقرې او جدې څخه شوي. صادراتي توکي کې وچه میوه، انجه، زعفران او لاسي صنایع شامل دي. هرات کې د حلقوي سړک د جوړولو پیل شوې چارې. دا سړک 20 کیلومتره اوږدوالی لري او د 40 متره په پلنوالي سره چې ښار ته د بار وړونکو موټرو د ننوتلو مخنیوی او د ټرافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی یې موخې دي جوړیږي. یو ځل بیا ستړي مشئ، زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. روسي رسنیو راپور ورکړی چې په 2025 زېږدیز کال کې افغانستان ته د دغه هیواد د نفتو صادرات زیات شوي دي. د دغه راپور پر بنسټ په تیر کال کې له روسیې څخه د افغانستان د نفتي توکو په وارداتو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. په 2025 کال کې له روسیې څخه د افغانستان د سون توکو واردات زیات شوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې په 2025 کال کې افغانستان ته د روسیې نفتي توکو په صادراتو کې 60% زیاتوالی راغلی دی، خو په ټوله کې بیا افغانستان و منځنۍ اسیا ته د روسي نفتي صادرات 15.5% زیات شوي دي. این تغییر نشان میده که همکاری‌های انرژی میان افغانستان و روسیه بیشتر شده و روسیه هم تمرکز صادرات خود به بازارهای منطقه بیشتر تمرکز داده و برای افغانستان این موضوع میتونه که به خاطر تامین منظمتر مواد سوخت و ثبات قیمت ها در بازار کمک کنه. راپور زیاتوي د تیر کال له سپټمبر وروسته افغانستان ته د روسیې پر صادراتو ځینې بندیزونه هم لګول شوي دي. په ورته مهال بیا له بلاروس څخه هم افغانستان ته نږدې 400,000 ټنه نفتي توکي صادر شوي دي. روسیه کشور است که سرشار از مواد نفتی و گاز هست و افغانستان به شدت نیازمند از این هست که ما بتونیم مواد نفتی و گاز از روسیه وارد بکنیم. و سوی هم شما میفهمید که روسیه خیلی علاقمند هست که با مستحکم تا ساختن روابط تجارتی و سیاسی خود با افغانستان بتونه از طریق افغانستان خود به کشورهای آسیای جنوبی برسانه. د اقتصادي چارو یو شمېر نور شنونکي بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې اړینه ده افغانستان خپلو کورنیو ظرفیتونو ته لا زیاته پاملرنه وکړي او په اوږد مهال کې هڅه وکړي چې د بازار یوه برخه اړتیا له کورنیو سرچینو څخه پوره کړي. څه وګورئ وروسته له دې چې افغانستان د روسیې لخوا په رسمیت وپېژندل شه، اوس د افغانستان اسلامي امارات همدارنګه روسیه هیواد کوښښ کوي چې دوی خپله هغه تجارتي اړیکه پیاوړې کړي. دا په دې معنی چې دوی غواړي چې په مختلف توکي له روسیې څخه وارد کړي، همدارنګه چې په دې کتار کې یو هم د نفتو او ګازو موضوع ده. راپورونه ښیي چې افغانستان په سیمه کې د روسیې د نفتي محصولاتو له مخ پر بدې بازارونو څخه ګڼل کېږي او د وارداتو 60% زیاتوالی دا څرګندوي چې دغه هیواد لا هم په دې برخه کې پر نورو متکي دی. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې د بار وړونکو مسافروړونکو الوتکو له لارې 40,000 مسافر او 300 تجارتي توکو انتقالات ترسره شوي چې 215 ټنه صادرات او 150 ټنه یې واردات دي چې مهم توکي یې وچه میوه، انجه او زعفران جوړوي.
افغاني سرې میاشتې ټولنې د ویلمانۍ خیریه مؤسسې په همکارۍ زرو کډوالو کورنیو ته خوراکي توکي ویشلي. د دې بنسټ رئیس په دې پروګرام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشر بیرته راستنو شویو کډوالو ته ځانګړې پاملرنه لري او له هغوی سره یې د مرستې امر کړی دی. سره له دې چې یو شمېر راستنېدونکو کډوالو د دغو مرستو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لا ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. پر افغان کډوالو د خوراکي توکو ویش. افغان سرې میاشتې ټولنې د دهکدۍ صلح الماني موسسې په همکاري د افغان کډوالو په زر کورنیو خوراکي توکي وویشل. د دې سازمان رئیس په دې پروګرام کې وویل چې له لسیزو جګړې وروسته اوس افغانستان سوله او ثبات لري او د هیواد د قومونو ترمنځ توپیر نشته. هغه زیاته کړه چې د اسلامي امارت مشر راستنو شویو کډوالو ته ځانګړې پاملرنه لري او له هغوی سره یې د مرستې امر کړی دی. د هلال احمر افغانستان د سرې میاشتې د افغانستان له طرف نه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په حکم او په هدایت باندې چې په هر ولایت کې به د 100 کال مهاجرینو ته په هر ولایت کې به زر کورو ته عاجل مرسته ورکوي. شما یقین کنین که در تشویش بود مثل یک پدر که به اولاد خود در تشویش باشد. یو شمېر راستنو شویو کډوالو د مرستو ترلاسه کولو هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. دوی زیاته کړه چې په مرستو سربیره حکومت باید د دوی لپاره کاري فرصتونو او سرپناه برابرولو ته لومړیتوب ورکړي. جمعیت اعلی رحمت بر ما کمک کرده، سارد است، روغن است، مکرومی است، بوره است، چای است، کم چیزا کمک بر ما کرده. دیگه خیر ببینم ما راضی استیم پیشش نمی جای موادا را داد است. برخه خو دا خدا خدا دومره شای نه دی چې دی باندې مونږ کار وچلیږي. بس باید کار جوړ شي، ملک دپاره ملک خلکو دپاره کار جوړ شي، زمینه د کار برابر شي، کورونه نشته، زندگی نشته. دا یو بورې وړې چې څو سال ته ویسم په دا ډاک باندې به پراته یو. همدا مهال بیا د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په فاریاب ولایت کې یو خیریه بنسټ 3000 اړمنو او بېوزلو کورنیو ته خوراکي توکي ویشلي دي. د دې بنسټ مسؤلینو ویلي چې د دې اقدام هدف د زیانمنو پوړونو ملاتړ او د اړمنو کورنیو اقتصادي ستونزې کمول دي. خوشحال ساختن یک مسلمان خصوصا در ایام خجسته روزه مبارک یک کار بزرگ و ثواب است. پر دې مرستو سربیره اقتصادي ننګونې، د کار او سرپناه نشتوالی د راستنو شویو کورنیو له اندېښنو څخه دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو یې له مخکې خبرداری ورکړی و. د هرات ښاروالي وایي چې د دغه ولایت په شمال کې د حلقوي سړک چارې روانې دي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا دا سړک 20 کیلومتره اوږدوالی لري او د 40 مترو په پلنوالي سره په 2 لینونو کې جوړیږي. د دې حلقوي سړک د جوړولو موخه ښار ته د درنو بار وړونکو موټرو د ننوتلو مخنیوی او په هرات ښار کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې کمول بلل شوي دي. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې له دغه هیواد افغانستان ته د هګیو صادرات زیات شوي دي. د دغو رسنیو په وینا اوسمهال له خراسان رضوي ولایت څخه افغانستان او بیا قطر ته د هګیو صادرات ډیر شوي دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره د لارو تر تړل کېدو وروسته له ایران څخه د چرګوړو واردات هم زیات شوي وو. اوس امرګرځو ویلنډې دمې ته له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ستړي مه شئ. روسي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دغه هیواد د نفتي توکو صادرات افغانستان ته زیات شوي دي. د دغه راپور پر بنسټ په تیر زیږدیز کال کې افغانستان د نفتي توکو واردات له دغه هیواد څخه 20 سلنه زیات شوي دي. موږ پر همدغې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالظهور مدبر میلمه دی. مدبر صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر غواړم. پیل کوم دا وپوښتم ښه که چېرته د روسیې او افغانستان په دې وروستیو کې اقتصادي اړیکو ته ګورو، سوداګریزې راکړې ورکړې ته ګورو، په ټوله کې د افغانستان دننه اړتیاو ته ګورو، د نفتي توکو په وارداتو کې چې افغانستان له روسیې څخه کوي 20 سلنه زیاتوالی څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده های گرامی، خیلی ممنون از این فرصت را مساعد ساختیم. ببینید نام دیگر اقتصاد داد ستود است. به هر پیمانه که داد ستود بیشتر داشته باشیم
به سود اقتصاد ما و سایر کشورهای هدف میتونه تمام شود. از جمله داد ستود داشتن با کشور روسیه هم. کشور روسیه یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است. طبیعتا ارتباط داشتن از نگاه اقتصادی با کشور روسیه و افغانستان میتونه سربخش تمام شود. از جمله ای که یک سری زدبندهای سیاسی که در شرایط موجود با پاکستان داریم و افغانستان داره دست پنجه نرم میکنه، میتونه گزینه خوب تجارت با روسیه باشه. مارکت دایورسیفیکیشن و هم تنوع مارکت یک اصل اقتصادی است که ما ریسک باید تقسیم کنیم. ما مشخصا وابسته به یک روزنه نبوده باشیم. فرضاً محضاً هرگاه از کشور پاکستان ما همه کالاهای خود ما وارد کنیم، هرگاه همچون تشنج و نزاع سیاسی ایجاد میشه، طبیعتاً که تبعات ازی بالای مستهلک داخل میتونه منعکس شود، قیمتا بلند میره. چون در داخل ما تولید زیاد نداریم و مازاد تولید نمی داشته باشیم، کلا مصرفی می باشیم، هرگاه روزانه بسته میشه و قطع میشه، مستهلک داخلی طبیعتاً که تبعات ازی را حس میکنه. بنان به هر پیمانی که روزانه های تجاری بیشتر باشه، به هر پیمانی که شریان های ترانزیتی بیشتر بوده باشه، میتونه به سود اقتصاد ما تمام شود. و روسیه گزینه خوب به خاطر میتونه باشه که اکثر کالاهایی که ما نیاز داریم، مایحتاج افغانی را میتونه به ساده ترین اسلوب تولید کنن و به ما صادر کنن و ما خریداری کرده باشیم. ناچار که ما خریداری کنیم، به خاطر که مولدیت ما تا حال پایین است. الا که ما برسیم به نقطه بلند مولدیت که باز ما مازاد داشته باشیم، با سایر کشورها روان کنیم و صادر کنیم، ما مجبور هستیم که از سایر کشورها خریداری کنیم. بنابراین همون کشوری که با هزینه کمتر به ما جنس فراهم کنه میتونه به سود اقتصاد ما تمام شود. بله، ستاسو د خبرو په دوام غواړم همدغه پوښتنه وکړم چې ویل شوي دي چې 10% زیاتوالی راغلی دی په دغو نفتي توکو په وارداتو کې چې افغانستان د روسیې څخه کوي. فکر کوئ کوم محسوس اغېز یې د افغانستان په بازار کړی دی او که نه د نفتي توکو په بیو باندې؟ البته قاعده همی است که به هر پیمانی که یک جنس یا کالا بیشتر باشه، قیمت از او باید کاهش کرده باشه. ولی اکثرا مارکت افغانستان مارکت های اولیگوپول یا انحصار چند جانبه مدیریت میکنه که اکثرا متاسفانه مافیا بعضی اوقات مدیریت میکنه، قیمت ها را به زعم سلیقه خود اینا تعیین میکنن. یکی از سیاست های دمپینگ است که دمپینگ یک قاعده است که چند تجار کارتیل تشکیل میدن، یعنی یک ادغام تشکیل میدن و رقبایی که امکانات اقتصادیشان پایینتر است از صحنه دورش میکنن. فرضاً یک جنس 100 افغانی قیمت نرمال ازی است. 4 شرکت کلان که مافیا می بوده باشه، البته به استثنای خوبا، مافیا می بله به صحنه دور کردن، یک ده 100 افغانی با 200 افغانی می سازن. بنان هر چقدر که کالا زیاد می باشه، هرگاه مافیا مارکت مدیریت کنه، باز هم تبعات منفی بالای مستهلک می باشه، یعنی باز هم تغییرات مثبت در دسترخوان سفره خانوارها نمی آید. بنان هرچند که هرگاه که از روسیه وارد میشه به افغانستان و اونا صادر میکنن و حس میکنن که 1% در صادراتشان افزایش پیدا کرده به افغانستان، طبیعتا این طرح باید قیمت ها کاهش کرده باشه. ولی ما دیده روان هستیم که قیمت ها متاسفانه روز تا روز افزایش کرده روان است. هرچند اکثر کالاها را ما به دلار خریداری میکنیم و قیمت دلار هم پایین است و این طرف ثبات پولی خوبتر ما در پول افغانی داریم، ولی باز هم متاسفانه قیمت ها بلند رفته روان است به خاطر دخالت اولیگوپول مارکت. بنان رای خوب است که باز رای حلشی است که دولت باید کنترل و نظارت دقیق داشته باشه و قیمت را مدیریت کنند. در کل هرگاه ما بیشتر کالاها را در داخل خاک خود داشته باشیم، یعنی هرگاه بیشتر وارد کرده باشیم، باید نتیجه به مستهلک برسه که عبارت از تنزل قیمت است و مشتری و مستهلک یکی از چیزایی که میخواه همین بحث ریزنبل پرایس است که قیمت مناسب میخواه. دیوریبلیتی جنس می باشه، دوام جنس می باشه، کوالیتی جنس می باشه، کیفیتش و بحث پرایس و قیمتش می باشه. هرچی بیشتر کالا را در افغانستان داشته باشیم، به اون پیمانه قیمتاش باید کاهش کرده باشه. قاعده عرضه و تقاضا همی است، یعنی عرضه بیشتر طبیعتا که قیمت ها میتونه کاهش کرده باشه، تقاضای بیشتر قیمت ها میتونه افزایش کرده باشه. ولی ما در شرایط موجود چون یک خلای تولیدی که در افغانستان بوده، اکثر کالاها که از بیرون به افغانستان وارد می شده و می آمده، یک خلایی که ایجاد میشه، یعنی یک دیمند شوک یک شکل میگیره که یک مرز بسته میشه و شوک عرضه، شوک تقاضا که ایجاد میشه یک دم قیمت ها بلند میره، بعد دوباره تنزل نمیکنه. باز از این خلا مافیا استفاده میکنه متاسفانه، البته به استثنای تجار خوب و تجارای نامنیکی که وجود داره در کشور. متاسفانه یک معضل است.
مدبر صاحب که وګورو د روسیې هغه ترانزیتي لارو ته په ټوله کې هغه وارداتو ته د تیلو چې افغانستان یې ترسره کوي ستاسې په اند باندې خپله دغه ترانزیتي لارو او لوجستیک له روسیې څخه افغانستان ته د نفتو پر وارداتو باندې څه تاثیر او اغیز کړی یا لري په ټوله کې؟ طبیعتا بر پیمانه که ما شریان ترانزیتی قرار بگیریم و شریان ترانزیتی افغانستان در خدمت سایر کشورها باشه، برایندش میتونه هم به اقتصاد تامین کننده که بس سپلای چین هرگاه در نظر بگیریم که از خود تامین کننده تا خود مستهلک، هم به سود اقتصاد اونا تمام میشه و هم به سود اقتصاد ما. هرگاه از شریان ترانزیتی افغانستان به شکل درستش استفاده لازم صورت بگیره و افغانستان بنا به موقعیتی که داره میتونه بهترین و خوبترین شریان ترانزیتی و کشورهای منطقه باشه. ما همیشه بحث کردیم که راه حل معضل اقتصادی تعامل با منطقه و تا کشورهای جهان است، نه تقابل. خطوط آهنی که قرار است آسیا را، کشورهای آسیایی را با هم وصل کنه نزدیک 25,000 کیلومتر گفته میشه. 3,400 یا 3,500 کیلومتر از این سهم افغانستان است. روسیه هم میتونه از این مزیت بهره برده باشه، یعنی کالاهای خود از مجرای افغانستان به سایر کشورها و این طرف به کشورهای جنوب آسیا هم روان کرده باشه. یعنی افغانستان راه را کوتاه میکنه و ما هم میتونیم که از مسیر روسیه هم به خود روسیه تجارت داشته باشیم و کالاهایی که ما نیاز داریم روسیه اکثریتش تولید میکنه، چی گندم باشه، چی آرد باشه، چی ماشینالات بوده باشه، چی کالاهایی که ما مصرف میکنیم، لباس البسه باشه، یعنی هر آن نیازی که ما داریم در کشور روسیه میتونه که با هزینه کمتر و هزینه خوبتر تولید شود و ما میتونیم از مجرای روسیه با سایر کشورها هم روابط داشته باشیم و از مجرای کشورهای آسیایی میانه که روابط ما خوبتر از هم هرگاه ما تانسته باشیم این کشورها را پل ترانزیتی خود قرار بدیم، اون کشورها هم میتونن که نفع برده باشن. در کل داد ستود ما با کشور روسیه هم به سود ماست و هم به سود کشورهای آسیای میانه و این طرف جنوب آسیا. دا چې له روسیې څخه زموږ د هیواد د نفتو واردات په ټوله کې زیات شوي دي، فکر کوئ څه پیغام لري؟ معنا دا چې یا خو په هیواد کې ستاسو په اند باندې اړتیا ډېره شوې ده یا پر بدیلو مارکیټونو باندې کار کیږي یا په ټوله کې روسیې سره ښې سوداګریزې اړیکې دي؟ البته صادرات یک کشور واردات کشور دیگر است. هر کدامش عامل میتونه داشته باشه. این که چرا واردات ما از روسیه زیاد شده، یکی از عواملش میتونه که بند بودن گذرگاه های افغانستان و پاکستان بوده باشه. ما مجبور می باشیم که گزینه های بدیل جستجو کنیم، سراغ کنیم و این طرف چون مصرف هست دیگه، مصرف کم نمیشه، جمعیت همو جمعیت است و تقاضا همو تقاضا می بوده باشه، بعضی اوقات بیشتر میشه. ولی هرگاه روزانه مسدود میشه، باید روزانه های بدیل و جاگزین جستجو شود و سراغ شود. از این روزانه ها میتونه که کشور روسیه باشه، ایران باشه و کشورهای آسیای میانه. بنا به نیازی که در افغانستان بوده اکثر کالاها از کشور روسیه خریداری شده، به این خاطر واردات ما زیاد شده و صادرات اونا به افغانستان. ولی خوب است که ما بالای سایر گزینه ها هم کار کرده باشیم، یعنی تنها و تنها ما متکی به روسیه نباشیم، تنها به ازبکستان نباشیم، تنها به تاجیکستان نباشیم، تنها به این طرف ایران نباشیم، ما کلش باید داشته باشیم. ما از سیاست وین وین استفاده کنیم همیشه، تعامل با منطقه با جهان، نه تقابل با منطقه با جهان. این کیاست و هوشیاری یک نظام و یک دولت نشان میده هرگاه از این پالیسی وین وین و برد استفاده کرده باشه که روابط خوب در روابط استراتژیک درست، روابط اقتصادی درست، روابط سیاسی درست و این طرف مزیتای خود و یا هم ارزشایی که داره شناسایی کنه و ارزشای خود اشتهار کرده باشه، مزیتایی که داره شناسایی کنه و اونا را اشتهار کنه و مزیت کشورهای هدف هم مقابل و مخاطب هم شناسایی کنه و برشان بگه که این مزیت افغانستان میتونه یک ارزش به شما هم بوده باشه. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئوستراتژیک و ژئوکنومیک ما میتونه هم به ما ارزش بوده باشه، هم به سایر کشورها و حتی به کشور روسیه هم، چون کشور روسیه خودش تحت تحریم است. ایالات متحده آمریکا غول اقتصاد جهانی را داره که حدود 30 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلیش است. فعلا روسیه را تحت تحریم خود قرار داده. پس هرگاه امریکا تحریم کرد، ایادی های امریکا، هم پیمانای امریکا هم تحریم میکنند، داد ستوت نمی داشته باشد. و این طرف روسیه تولیداتش بیشتر مازاد دارند، یعنی بیشتر از نیاز تولید دارند، نفت تولید دارند، گاز دارند، این طرف ماشینالات دارند و اکثر بازارهایی که قبلا بازارهای اروپایی بود خریداری میکرد امروز کم خریداری میکنه، بدن مجبور از مصرف کنه و به فروش برسانه. یک گزینش میتونه افغانستان باشه و در نوع خود به سود ما هم میتونه تمام شه، به خاطر که این طرف چابهار هم تحت تحریم است متاسفانه و خود پاکستان هم گذرگاه های به افغانستان بسته است.
این میتونه که تبعات منفی خود به اقتصاد داشته باشه، ولی هرگاه ما مدیریتش کرده باشیم، جهت تغییر داده باشیم و خوبتر با روسیه داد ستود داشته باشیم، تا جایی میتونیم که همین شاک ما مدیریت کرده باشیم و خانوارها را هم در سیف سایت قرار داده باشیم. ښه مدبر صاحب که راسو پخپله په کوردننه کورنیو سرچینو ته چې موږ په دغه برخه کې لرو د نفتي توکو، فکر کوئ څومره اړتیا شته ده چې باید هغه وضعیت اوسني بستر ته چې غوړېدلی دی دې ته په کتو سره پانګونه لا په دغه برخه کې ډېره شي او استخراج په افغانستان کې وسي؟ البته ما با کل کشورها روابط داشته باشیم، از داشته‌هایشان استفاده کنیم و منابعی که خود ما داریم در طول مدت باز به استخراج از یا ترکیز کرده باشیم. البته منابع به معنی از این نیست که ما منابع داریم به شکل بیروی استخراجش کرده بریم، چی نفت باشه چی گاز باشه که 1.3 میلیارد بشکه نفت گفته میشه در افغانستان است. یعنی ما صرفه‌جویانه ما میشه که استفاده کرده باشیم. 57,000 بشکه نفت روزانه ما مصرف داریم در افغانستان، تنها حدود 1500 تا 3000 ازی در افغانستان تولید میشه، متبقیش از سایر کشورها خریداری میشه. و از هر کشور یک بساطه ترین اسلوب به ما روان کنه و با قیمت مناسب روان کنه، ما مجبور هستیم از اونها خریداری بکنیم و این طرف خانوارها را هم نجات داده باشیم، یعنی کمکشون کرده باشیم با یک دیسیپلین لازم، پلان استراتژیک لازم، برنامه مشخص که ما چی میکنیم، چگونه میکنیم، توسط کی و چرا و چه وقت. در پلان استراتژیک ما در نظر گرفته شد. ماشین کار داریم از بیرون بیاریم، چگونه تفاهم داشته باشیم، نیروی کار داریم میشه قرارداد داشته باشیم با سایر کشورها اگه هرگاه نیاز داریم، در غیر از او است تکنیشن تکنیکر متخصص خود میشه استفاده کنیم و همینجا پروسس شود و این طرف کالایی که خود ما نیاز داریم خود ما مصرف کنیم، مازاد شه به سایر کشورها و کالایی که ما در داخل تولید کردن نمیتونیم از سایر کشورها. منابع معدن در افغانستان است، با یک مکانیزم لازم خوب است بالا استخراجش هم ترکیز لازم صورت بگیره، ولی نه ای که به شکل بیرویه، چون نسل بعدی هم نیازمند هستند و حق دارند که از این خاک استفاده کرده باشند. از نگاه اتکس اقتصادی، اخلاق اقتصادی نیاز است که به نسل بعدی هم ما توجه داشته باشیم. هرگاه معدن شناسایی میکنیم یک دم کلش دست نزنیم، کلش استخراج نکنیم، به اساس نیازی که ما می داشته باشیم و این طرف صرفه‌جویانه. البته یک سری کالا را میشه که ما از داخل تولید کرده باشیم، یک سری کالاها را از بیرون. در کل ریجنال کانکتیویتی، ریجنال انتگریشن، یعنی ارتباط اقتصادی در سطح منطقه و ادغام و همگرایی اقتصادی و پروداکتیو اکانومی که تولید داخلی بوده باشه، یا میتون رای حل اقتصاد کشور و منطقه باشه. ډیره مننه. کور مو ودان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالظهور مدبر. کور ودان. خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت.